د سپین بولدک او چمن دروازې په اړه ښه خبر. د چمن دا لویه لار کله څنګه او ولې خلاصیږي؟ آیا طالبانو د پاکستاني ځواکونو قاتل پاکستان ته تسلیم کړ؟ که غواړئ چې دا پوښتنې مو ځواب سي نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان لخوا د بولدک لارې د تړلو یوه اونۍ پوره کېدل. طالبان وایي چې سبا بیرته یا د لار خلاصیږي، په داسې حال کې چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو یوه اونۍ پوره کیږي او خلک له دې کبله له ډیرو ستونزو شکایت لري. طالب چارواکو ویلي چې سبا به دغه لار بیرته پرانیستل سي. د طالب سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه پاکستاني چارواکو سره مذاکرات په بریالیتوب سره پای ته رسیدلي او ژمنه سوې چې دغه دروازه به سبا سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصیږي. د کندهار د بهرنیو چارو ریاست لپاره د طالبانو سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي له پاکستاني لوري سره تر 2 ځله لیدنې وروسته ژمنه ورکړل سوې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار به سبا دوشنبه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیر یکشنبې په ورځ د یوه نامعلومه کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلوال برید وروسته وتړل سوه. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وه تر هغې چې قاتل نه وي ورته سپارل سوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي. نن 8مه ورځ ده چې د سپین بولدک او چمن لاره بنده ده او له کبله یې دواړو خواو ته زرګونه مسافر او بار وړونکي موټر منتظر پاتې دي. دا لاره د تیر یکشنبې په ورځ وروسته له دې پاکستان په یو اړخیز ډول بنده کړه چې یوه نامعلومه وسلوال د دوستۍ په نوم دروازه کې پر پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې وواژه. پاکستان له طالبانو د حمله کوونکي د ورسپارلو غوښتنه کوي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد چارواکو د افغانستان د طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د یوه ګډ میکانیزم د جوړېدو په اړه د نظر تبادله وکړه. په ورته مهال په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر خلکو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکي ممکن پر پاکستاني لوري ډزې کوونکی کس پاکستان ته سپارلی وي او یا یې وسپاري. څو ورځې مخکې د احمدالله بلال په نوم یو وطن چې ځان یې په بولدک کې د طالبانو عسکر باله د پاکستاني سرتیرو د وژلو ادعا وکړه او دلیل یې د دغو سرتیرو لخوا د افغان میرمنو بېعزتي او سپکاوی یاد کړ. د طالبانو د ادارې ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې ډزې کوونکی کس معلوم نه دی چې څوک دی، خو دوی د پاکستاني سرتیرو په وژلو خواشیني دي او د پیښې پلټنه کوي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.